دا کم ایام چې ان قریب هغه شروع کېدو ولدي چې هغې ته ماه رمضان شریف وایي. دا یو عظیم الشان میاشت ده او د دې شان هغه ډېر زیات اوچت دی. الله تعالی ډېر لوی شان او مقام ورکړ دی مسلمانانو لپاره. د دې میاشتې استقبال دا پکار. رمضان مبارک میاشتې نه مخکې دا نیت پکار دی چې دا عظیم الشان میلمه هغه را روان دی د هغې استقبال وشي او هغې ته مسلمان خوشحاله شي. دعا به ځان لپاره غواړي. اللهم بلغنا رمضان. اسلامی دعا داره چې الله ما ورسوي رمضان ته ورسوي. نو یو خبره دا ذهن کې ښودلي چې د دې میاشتې استقبال چې هر مسلمان په زړه کې د دې میاشتې قدر وي او دارنګې د دې استقبال هغه اختیاروي. دویمه خبره دا ده چې د دې قدر څرنګه چې استقبال ضروري دی دغه شان لا د میلمه قدر شروع دی. میلمه قدر دا هم لازمي دی. د شعبان آخري تاریخ باندې د رمضان راتلو نه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې شان او دارنګې د دې عظمت بیان کړ. دا د دې وجې نه چې امت مسلمه د هغو په زړونو کې د دې استقبال ده. هغه میلمه چې هغه تا نه خفه لاړ نو یاد ساته بیا ژوند کې هم ستا کور ته دا نه راځي. دا میاشت نهایت قیمتي میاشت ده او هغه زنانه هغه نارینه خوش قسمته دي چې د هغو په ژوند کې بار دا میاشتې ورته ملاوي شي دا ورځې ورته ملاوي شي او د دې نه ډېرې فایدې دا حاصل کړي. نو یو خبره مسلمان لپاره د دې میاشتې استقبال پکار دی. دې ته خوشحالېدل پکار دي. ډېر مسلمانان داسي یا هغو سرونه پروا هم نشته دی. که دا میاشت راځي که دا میاشت ځي دا پروا هم نشته دی چې داسې قیمتي ورځې په موږ باندې را روانې دي او الله تعالی ماله ژوند راکړ دی زه په دې کې ژوندی یم دې ته بیا هم نه خوشحالي. دا نهایت هي افسوس خبره ده. دویمه خبره قدر پکار دی. یعنی دا میاشت چې څه غواړي هغه ورکول پکار دي د میاشتې لپاره. قدر څنګه دی وګوره سورت نوم دی سورت ابراهیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما. حضرت ابراهیم علیه السلام میلمانه راغلل انسانی شکل کې دی. ابراهیم علیه السلام ته پته نشته دی. ابراهیم علیه السلام دستی تل هغو لپاره سخې حلال کړی دی سخندر کې حلال کړی دی. دې ته ویل کېږي د میلمه قدر ښه. دستی چې کوم دی قرآن پاک فرمایي هغه یې ریت کړی دی میلمنو ته یې ایښی دی. میلمه قدر پکار دی. نو بعض میلمه داسې دی چې د هغې قدردار یې چې هغې باندې خوراک کاک به نه کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته پته نشته دی چې دا کوم میلمانه دي دغو خوراک کاک نه کوي. ابراهیم علیه السلام بې انتها خفه شو. یره یې زړه کې راغله چې دا میلمانه خو خوراک نه کوي کېدی شي زما دشمنان وي. په وخت کې خبره دا وه چې کوم میلمه چا کور کې به خوراک کاک نه کو هغه به یېرېدغه. نن هم یره دغه. نن کې یو سړی خپلانو کره خو پرېږده چې خپل کور کې هم اندېشه ده یره ده. لهذا دعا به لولې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. خپل دی رشتہ دار دی هغه چې ډېر لوی ایماندار دی ته وایي چې د جنت نه اوس راغلی نیک سړی جدا کړی خو د هغه کور کې هم خلاص کاکای دا دعا لوله. دا دعا نهایت هي یقین سره لوله. خپل کور کې خوراک کوي بیا هم لوله. نو ابراهیم علیه السلام ویریده چې کېدی شي دا زما دشمنان وي. نو هغه ورته ووایي چې مونږ هغه خلک یو چې مونږ خوراک کاک نه کوو ښه فرشتي یو. نو فرشتي خوراک کاک نه کوي لیکن ابراهیم علیه السلام ولا څومره قدر وکړو څومره احترام وکړو بې انتها احترام. نو د دې میاشتې هم دا احترام دی چې دا خوراک کاک نه غواړي لیکن د دې میاشتې قدر دا دی چې دا میاشت څه غواړي هغه دې له ورکول پکار دي. دا د دې قدر دی چې خوراک کاک چې څنګه فرشتي نه کوي داسې دا میاشت موږ نه چې څه غواړي کوم دغې لپاره دا میاشت راځي هغه دې کې اختیار الپکار دي. یو سړی ډېر زیات شوموخه هغه به یعنی میلمه باندې ډېر زیات خفه کېده حالات هم ډېر زیات خراب وو. نو علما ورته ووایي چې ته یعنی یو میلمه کور ته راولغه. نو بس الله تعالی هغه ته ښایي
هغه چې کله میلمه راویشتو نو چې ګوري داسې شاته یو میلمه یې غوږ نه نیولې او کور ته راولي چې ناڅاپي کور کې دندې کېږي زوی بیړۍ مې غرقه شله چې ناڅاپي شاته خیال شو 10 کسان روان دي 10 کسان نو ما وی زه یو کس بوزم دا خو 10 کسان دي دا خو ټول کور بلاله خالي کې سړی بې انتها شومخه بهرحال روټۍ موټۍ باغو باندې شیشې به خورولې او چې کله واپس دي نو 80 کسان دي 70 کسان دي 10 کسان دې حیران شو نو د چې کله علماو نه معلوماتو کو وی دا ټول وسره برکت روان دی دا یو ملمره دارو وسره برکت روان دی نو بهرحال چې د قدر احترام اختیار کی آی کی کمین راځي رب العالمین پای کی برکت اچيخه نو یو داري چې د دې میاشتې استقبال مسلمان لپاره به انتها لګي رځي کمی رځي او ملما ډیر زر چې کوم دی هغه رسیدو والا دی لہذا د ملما استقبال پکار دی پس استقبال دی ته وای چې هر کله راشه خوش آمدید دته استقبال ویل کیږي ملما د انتها خوشاله شي لہذا دې قیمتي رزو ته خوشاله دل پکار دی ډیر مسلمانان داسي چې مخکې رمضان کیو لیکن سکالی ماہ رمضان شریف کی آغا نشته ریخا یا مخی رمضان کیو لیکن سکالی دیاغو طاقت نشته ری چی دی میشتی کی روجی انیسی مختلف قسم لا بیماری دا سہالت دی لہذا مسلمان لپارا شکریہ دا کل پکار دی استقبال نمبر 2 دویم خبر دادا چی دی میشتی قدر پکار دی قدر داری چی دا میشت سغواری آغا کل پکار دی دریم خبره بدی میشتی کې دعاګانو اهتمام پکار دی دعاګانو ها مخکې نیت کا وزن لپاره دعاګانو اهتمام دعاګانې داری چې دې میشتی کې سات ټیم کې افطاری ټیم کې پښمنی ټیم کې هر وخت کې دعاګانې قبليږي رب العالمین فرشتو ته وایي چې اے فرشتو اے د عرش فرشتو خپل عبادت پرې دی روزدار دعاګانو منی امین وای لہذا مخکې اهتمام پکار دی ډېر کسان داسې رجی زبا وخت بیا سي چل کوم هغه مېشت دغه شاله لاړ شيغه یو اهم کار وی دیغه تیارې ډېر مخې نه پکاريغه کا وخت انسان تیارې کوي نو دغه قیمتي رزي قیمتي ټیم داتې لاړ شي خاص واغانو اهتمام او بیا خاص طور سره موجوده وخت کې چې کومه بلا چې پورا دنیا ته خلق کړه چې کرونا وایرس ته چې سب بلاله لہذا د دې بچاو لپاره مسلمانانو لپاره دعاګانې کول پکار دي چې الله دا بلا دا آفت مسلمانانو نه لری کی پورا دنیا نه لری کی مسلمانانو ته چین آرام او دارنګي د سکون والا ژوندۍ ورکی نو لہذا زنانه دي کناري ندي واړه دي کلوي دي ټول لپاره خاص طور سره په دې ایامو کې دعاګانې قبليږي نو اهتمام پکار دی پابندي پکار دغه دارنګي ځان لپاره ټیم ټیبل جوړول پکار دی ټایم ټیبل ها یو ټیبل له یو ټایم ټیبل له نو په دې میشته کې ټیبل کې دا خو ټایم ټیبل ځان لپاره جوړ کا ټایم ټیبل دته ویل کېږي چې ځان لپاره وختونه دا مقرر کی چې دې ټایم کې به مشکوما دې کې تلاوت کوما دې کې دواګانې کوما دې کې دعوت والا کار وکوما دې کې خپل دنیاوی کار وکوما دې کې بز آرام کوما دې ته ویل کېږي ټایم ټیبل ها نو دا چې ځان لپاره یو ټیم دا متعین کی کار چې کوم دی هغه تقسیم کی دا بدته ډیر زیاته آسان شيغه دارنګي بلا اهم خبره ده چې دې کې د صدقاتو خیرات سو ورګي بهترین موقع ده چې یو عمل پدې باندې ډیر زیات اوچت دی او بیا خاص طور سره چې ګورا صالح رضی وشلي مسلمانان ډیر زیات پریشان دي هغه انسانان چې هغه یو منټ باقی نهسته نشو یو منټ ښه ولی ورته بچی دي هغه لپاره حلال رزق پیدا کوي لیکن هغه سټاپ دی هغه ناشتي لہذا قسم په قسم حالات دي لیکن هغه خزان چې هغه الله تعالی توفیق ورکړ دی چې داسې کسان چې هغه د کور نه لوګي او خيږي هغه لپاره د خیرات بهترین موقع ده بهترین موقع الله تعالی ورکړ دا لہذا مسلمانان لپاره د صدقات د دې اهتمام د دې پابندي پکار ده هغه انسانان چې هغه الله تعالی مال وافر انداز سره ورکړ دي نو په دې میاشت کې د روزې راتلو مخکې د دې اهتمام کی او دارنګي غریبانو باندې مال تقسیم کی نو دا یو بهترین موقع ده د الله تعالی را کړ دغه دارنګي بل خبره کوم یو د نیت کولی
کنیت نی کړي سوال نه پیدا کیږي چې یو انسان لغونی عملو کې نشي کوله نه یو مسکول شي نه تلاوت کول شي نه روزه نیول شي نه د شپې پاسې دی شيغه دی باندې کوي چې یا الله زمانیت ته او زمانیت لا مضبوط والے ورکی د دې ټولو خکارونو زمانیت ته مالا توفیق راګي نیت پرې کوي چې د نیتو کو چې زبدي میشت کې دا ټول خکارونه دا و اختیاروما د میټر چالو شغه د لپاره ثواب چې کوم دی دا شروع شو نو لہذا دی بدی لپاره څه کوي نیت به کوي اراده به کوي دارنګي بلا خبره کوم دا تلاوت چې کوم دی د دې اهتمام به کوي قران پاک فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تلاوت اهتمام یعنی په دې میاشت کې قران پاک راغلی لہذا زنانه په کورونو کې نارینا جمعاتونو کې دارنګي حافظان دي پیادا قران پاک ویل قران پاک اوریدل تراو کې اسی پولاری فلو کې راتلو کې ناستا سالت سره چانه قران پاک ویل کې لہذا دې میاشت کې ډیر زیات اهتمام او دارنګي پابندي پکار ده دارنګي د قران پاک اوریدل پکار دي چې کوم ځای کې قران پاک ویل کې نو دی هغه اوریدلو اهتمام پکار دی که جمعاتونو کې پابندي وي چې جمعات کې مزن کېږي نو بیا هم مسلمانانو لپاره دا یو بهترین موقع ده چې د هر کور نه جمعات جوړ کړي او حافظان چې کوم دی هغه ډېر وافر انداز سره دي نو چې هر کور کې د دې پابندي د دې اهتمام دا شروع شي که یو کور کې حافظ قرآن پاک ختمي نو زنانه هم کولی شي میز کې پرده ولګوي او دارنګې قرآن پاک اوري قرآن پاک اوري لہذا د دې نه مخکې نه ځان لپاره دا نیت دا اراده چې کوم دی دا پکار ده دارنګې د شپې مونځ دی او آسان دی چې هغې ته صلات اللیل ویلی کېږي شپې تهجد دا آسان دی هسې د سهار مونځ له مونږ نه پاسو لیکن پښمني له اخوان مسلمان پاسي نو لہذا دی به ورسره دا نیت وکړي چې زه تهجد مونځ کوم نو پښمني لاسې پاسي او دا د پښمني ټیم کې دغه وخت کې تهجد هم کېږي نو کم از کم 2 رکعات مونځ ده د دې اهتمام د دې پابندي دا به اختیاري دارنګې فضولیات د رمضان ساتي کم انسان چې کوم فضولیاتو کې مبتلا دی د هغې نه د ځان بچو ساتي ځان د بچو ساتي زنانه چې کوم دی کورونو کې د تراو د مزونو ذکر اذکار او نور چې کوم خسته عمل دي زنانو لپاره مزیدي نو لہذا زنانه به کور کې دا ټول عملونه دا به اختیاري او بلا عام خبره داله چې د دین دعوت ورکول دي موقع ملاویږي بل مسلمان دا دین دعوت ورکا موبایل په ذریعه باندې ورته وایا میسج په ذریعه باندې ورته وایا نو دا یو بهترین موقع ده لہذا دا لس خبرې ما عرض کړي چې دا د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې دا موږ تمام مسلمانانو لپاره د دې اهتمام پکار دی د دې پابندي پکار ده انشاءالله که موږ دې لپاره نیت وکړو اراده وکړو هر انسان ته به د دې توفیق ملاو شي او رب العالمین به دته دا تمام خبرې اسانه کړي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ